هند په لومړۍ شل اوریزو لوبه کې ویسټ انډیز ته لویه ماتې ورکړه. درنوستانو د دې خوندورې لوبې پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ. د هندوستان او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د هندوستان په کورباتوب پرون جمعه درو شل اوریزو سیالیو لومړۍ لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې هند په شپږو ویکټو ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. په یاده لوبه کې لومړی ویسټ انډیز توپوهنه وکړه. ویسټ انډیز په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره هندوستان ته 208 منډه هدف وټاکه. د ویسټ انډیز لپاره هیت مایر 55، ایون لیویز 40، کیرن فولارډ 32، براونډن کینګ 32 او جیسن هولډر بیا 21 منډې جوړې کړې. د هند لپاره بیا توپ اچونه کې د ویسټ انډیز دوه لوبغاړي جاهل خو سندرا دبیک چهره او جدیجا بیا یو لوبغاړی وسوځاوه. کله چې هندۍ لوبډله د توپوهنې لپاره میدان ته ښکته شوه، د ویسټ انډیز له لوري ورکړل شوی هدف یې د لوبې په 18.4 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د هند لپاره لوبډل مشر ویراټ کوهلي 4 نوي سوځېدلي، لویکس راهول 2 او روشت پاند بیا 18 منډې جوړې کړې. د هند دوه لوبغاړي پیری خو کوټریال او فولارډ بیا یو لوبغاړی وسوځاوه. د یادې لوبې غوره لوبغاړی د هند لوبډل مشر ویراټ کوهلي وټاکل شو. هغه د خپل لوبډلې لپاره 4 نوي تیز نه سوځېدلې منډې جوړې کړې. هند او ویسټ انډیز لوبډلې به د لړۍ دوهمه شل اوریزه لوبه سبا یکشنبه ماښام 6 بجې او درېیمه لوبه بیا په راتلونکي چهارشنبې پر عین وخت ترسره کړي. د یادو درو شل اوریزو سیالیو وروسته د هند او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې هم د هند په کورباتوب ترسره کیږي.